د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو هیله ده چې تاسې به راته روغ او جوړ یاست. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، یو ځل بیا زه سمیع الله ودان د 11 ټولګي د کیمیا مضمون د تجربو ښوونکی. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، زموږ او ستاسې نننۍ تجربه بیا هم د محلول پر غلظتونو باندې راټوله ده. او نننۍ تجربه چې موږ او تاسې ترسره کوو، د تجربې په پیل کې اړین معلومات مهم دي چې موږ او تاسې د تجربې څخه آګاه او باخبره واوسیږو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، موږ او تاسې په تېره تجربه کې د محلول د غلظت معلومولو لپاره خبرې وکړلې چې څنګه موږ کولی سو د یو محلول غلظت ځان ته معلوم کو، او دا خبره مو کړې وه موږ محلول خپله د حل کېدونکې مادې حل کېدل په اوبو کې یا په حل کوونکې ماده کې د غلظت په نامه یادیږي. یعنې څومره مقدار چې موږ او تاسې یو حل کېدونکې ماده راواخلو، په حل کوونکې ماده کې حل کو، دغه د مقدار یا اندازې حل کېدلو ته غلظت وایي. بیا مو دا خبره چې نن په دا تجربه کې پر اضافه کوو، موږ او تاسې ګوري وایو ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو چې د محلول د غلظت د معلومولو دپاره موږ 6 قیاسي واحدات لرو چې په هغه کې مول فرکشن دی، همدارنګه مولي برخه ده، کتلوي برخه ده، همدارنګه مولرټي ده، یعنی مولرټي غلظت دی، نارملټي غلظت دی، ترڅنګ یې موللټي غلظت دی او تیتریشن غلظت په نامه یادیږي. دغه هغه 6 قیاسي واحدات چې د دې په مرسته باندې موږ او تاسې کولی سو محلولونه جوړ کړو، او د محلول څخه بیا موږ او تاسې په مختلفو دوا جوړونه کې او مختلفو ځایو کې ورڅخه استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، نننۍ تجربه کې موږ او تاسې مولرټي غلظت یعنی یو مولره محلول جوړو چې څنګه موږ کولی سو یو مولره محلول جوړ کړو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، کله چې موږ او تاسې عملاً په تجربه باندې پیل وکړو، د تجربې څخه مخکې موږ او تاسې باید اړین معلومات او د دې تجربې په اړه کافي معلومات باید ولرو چې شاته په بورډ کې مې درته لیکلي چې تاسې راسره مل پاته سئ تر څو ټول محتویات څخه ځان خبر کړئ. لومړی 11 ټولګي د کیمیا مضمون دی، مولر غلظت زموږ موضوع ده او یو مولره محلول جوړونه زموږ د تجربې هغه اساسي موخه یا هدف دی. د تجربو شمیره مو 8مه تجربه ده او ترڅنګ یې اړین یا د اړتیا وړ مواد، کوم مواد څخه موږ تاسې په دې تجربه کې استفاده کوو؟ سوډیم هایدروکساید څخه موږ تاسې استفاده کوو چې دا ګرانو زده کوونکو یو ډول الکلي موږ تاسې ورته وایو. همدارنګه یو لیټر اوبه دي، یعنې د اوبو څخه موږ تاسې په دې تجربه کې استفاده کوو. معیاري بالون دی او ترڅنګ یې فیفت او کاچوغه ده او بیکر او حساسه تله یا ترازو دی. ترڅنګ یې موږ تاسې د کیف څخه هم په دې نننۍ تجربه کې ګټه اخلو او ورڅخه استفاده کوو. ګرانو زده کوونکو، په نوبت سره هر یو درته تشریح کوم. اولا تجربې ته راځو او په تجربه باندې پیل کوو. لومړی موږ تاسې ګورئ د اوبو مقدار دی چې دغه اوبه دي. ترڅنګ یې موږ تاسې وایي دا سوډیم هایدروکساید دی، همداسې دا موږ تاسې وایي دا کیف دی، او ترڅنګ یې دا یو بیکر دی. د بیکر ترڅنګ باندې موږ تاسې ګوري وایي چې کاچوغه دی، چې د کاچوغې څخه هم موږ تاسې بیا د سوډیم هایدروکساید د راکښلو لپاره ورڅخه استفاده کوو. ترڅنګ یې دغه ته موږ تاسې بالون یا معیاري بالون ورته وایو، او دغه بیا اساسه تله یا ترازو دی چې په دې په مرسته باندې بیا موږ تاسې د منحله مادې یا د حل کوونکې مادې مقدار اندازه کوو تر څو موږ تاسې بیا اوبو ته واچوو. مخکې له دې چې موږ تاسې تجربه پیلوو، د تجربې څخه مخکې یو مهمه خبره باید په یاد ولرئ. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، موږ تاسې پر تخته باندې دلته یو فورمول درته لیکلی دی چې د فورمول پر اساس موږ کولی سو یو مولره محلول جوړ کړو. د فورمول پر اساس راته وایي ګورئ سی غټ ام یعنی کانسنټریشن اف مولرټي، یعنی د مولرټي غلظت د محاسبې دپاره چې یو مولره غلظت موږ تاسې جوړ کړو، نو ام په حقیقت کې د حل کېدونکې مادې یا د منحله مادې د ګرامونو مقدار موږ ته راښیي. یعنې د حل کېدونکې مادې د ګرامونو مقدار تاسې راواخلئ او همدارنګه په 1 لیټر اوبو کې حل کړئ. په 1 لیټر اوبو کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت یا قابلیت په پایله کې تاسو ته یو مولره محلول جوړیږي یا لاسته راځي، چې عموما نن په تجربه کې موږ تاسې د حل کېدونکې ماده یا منحله مادې دپاره موږ تاسې سوډیم هایدروکساید راخیستی او دغه څخه استفاده کوو، چې سوډیم هایدروکساید څخه موږ تاسې یعنې په اوبو کې حلوو په 1 لیټر اوبو کې، او له هغه څخه یو مولره محلول موږ تاسې ورڅخه جوړوو او لاسته راوړو. راځئ ګرانو زده کوونکو، عملاً په تجربه باندې پیل کوو. لومړی به موږ تاسې یو بیکر راواخلو. په دا بیکر کې به موږ تاسې یو څه اندازه اوبه واچوو.
تاسې ورته متوجه سئ ټوله. دا د اوبه مې ور واچولې، تقریبا په دومره اندازه اوبه بالکل سیږي. دا یې ده. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، مخکې له دې چې دا تجربه موږ او تاسې نوره مخته یوځو، خو یوه خبره باید بله هم در سره په یاد وساتئ. موږ او تاسې دلته چې دغه بالون 500 میلي لیټره ټاکل شوی دی او موږ او تاسې دلته په فورمول کې 1 لیټر یعنې 1000 میلي لیټره د بالون څخه باید استفاده وسي. چون چې موږ غواړو خپل هدف ته پکښ کې ورسیږو، نو موږ او تاسې د ګرامونو مقدار او د اوبو په ایسدي یو څه راکمو تر څو موږ او تاسې د تجربې هغه نهایي نتیجې یا پایلې ته ورسیږو. نو راځو دغه اوبه مو دا دي په دا بیکر کې واچولې. اوس نو راځو سوډیم هایدروکساید یو څه اندازه رااخلو او موږ او تاسې په دغه اوبو کې اچوو یعنې حل کوو. خو کله چې موږ او تاسې سوډیم هایدروکساید راواخلو، لومړی باید موږ او تاسې دی چیش کو په دغه اساس تله یا ترازو کې باید وتلو چې څو ګرامه، آیا 2 ګرامه، 3 ګرامه، څو ګرامه. مثلا زه راځم 2 ګرامه سوډیم هایدروکساید په دغه اوبو کې حلوم او بالاخره موږ او تاسې یو مولره محلول ورڅخه جوړوو. نو ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، راځم د سوډیم هایدروکساید یو څه مقدار را اخلم. ګرانو زده کوونکو، سوډیم هایدروکساید چې دی یو سپینه جامده ماده بلل کیږي. لومړی موږ او تاسې تله یا ترازو چالانده کوو. تر څو چې مو چالانده کړي او مقدار یې باید 0 سي، راځم دا دلته ور اچوم تر څو موږ او تاسې د ګرامونو مقدار یې محاسبه کړو. تقریبا ګورئ دا 3 ګرامه ده، 4 ګرامه بیا کو انشاءالله الرحمن تر څو بیا مو ښه نتیجې ته ورسیږو او یو مولره محلول څخه جوړ کو. تقریبا 4 سول. تاسې په دې تله کې دا دی موږ ته وایي دا مقدار 4 ګرامه ټاکل شوی دی. نو 4 ګرامه موږ او تاسې سوډیم هایدروکساید راواخیستی، غواړو په دغه اوبو کې چیش کو حل کو. راځم دا رااخلم په دغه اوبو کې حلوم. اوس نو د اوبو مقدار موږ ته مهم دی چې 1 لیټر اوبه باید خامخا وي، ځکه د حل کوونکي مقدار چې هر څومره او د اوبو مقدار باید معیاري ټاکل شوی چې 1000 میلي لیټره یا 1 لیټر اوبه باید شتون ولري. دا دې موږ ور واچوئ ګرانو زده کوونکو. راځم له دې په ذریعه باندې موږ او تاسې غواړو چې دا چیش کو. نور تله یا ترازو بیرته زه بندوم او غواړم چې دا چیش کوم حل کم پکښې کې. چې کله موږ او تاسې سوډیم هایدروکساید په دغه محلول کې موږ دا دی یعنې په دغه اوبو کې حل کړي، خو بیا هم یو څه وخت اړتیا شته تر څو دوی په مکمل ډول سره پکښې کې حل شي. چون چې دا سوډیم هایدروکساید چې دی دا په حقیقت کې یو غټې ټوټې دي د جامداتو، نو تقریبا یو څه وخت اړتیا شته تر څو دا مکمل پکښې کې حل شي. خیر تر یو حده خو دا دې پکښې حل شول. بیا راځم ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو دغه معیاري بالون ته راځو. دغه معیاري بالون ته موږ او تاسې د دغه کیپ په مرسته باندې دا چې کله مو سر تر واچوئ، نو بیا موږ او تاسې و دغه محلول یا سوډیم هایدروکساید چې مو اوبو تر واچوئ، دغه موږ او تاسې و دغه بالون ته ور اچوو. ګرانو زده کوونکو، دلته دا دی موږ او تاسې هغه محلول چې سوډیم هایدروکساید مو په اوبو کې حل کړي ور واچوئ. بیا یو څو اوبه به دغه بیکر ته ور اچوو تر څو هغه پاته برخه د سوډیم هایدروکساید ده چې دلته پکښې کې حل شوې نه وي، هغه بیا هم موږ او تاسې و دغه لوښي ته یا دغه بالون ته ور واچوو چې دا معیاري بالون موږ او تاسې ورته وایو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، دلته که موږ او تاسې وګورو، اوس دلته سوډیم هایدروکساید موږ په اوبو کې حل کړي او بالاخره و دغه لوښي یا دغه معیاري بالون ته مو ور واچوئ. اوس نو دلته بیا موږ او تاسې ته ګورئ دا بالون درجه لرونکی بالون بلل کېږي، یعنې پر دغه ځای باندې ګورئ موږ ته خپله یو خط راکړی دی چې تر دغه خطه پوره دا 500 میلي لیټره په اندازه اوبه ځای پر ځای کولی سي. خو چون چې موږ او تاسې ګورئ باید 1000 میلي لیټر اوبه باید راواخلو، 1000 میلي لیټر اوبه یعنې هغه بالون چې 1000 میلي لیټر وي. خو چون چې موږ او تاسې د یو تجربې معیاري حالت ته د رسېدو په مقابل کې نو د 500 میلي لیټر څخه مو استفاده وکړه تر څو خپلې تجربې ته ژر ورسېږو. نو تر دغه
کرښې پره یا درجه لرونکې خطه پره موږ او تاسې اوبه ور تر څو چې د اوبو مقدار یې پوره سو نو بالاخره بیا دې ته موږ او تاسې وایي چې دا یو مولره محلول راته جوړ سو او د دې څخه بیا موږ او تاسې استفاده کولی سو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو دا د یو څو اوبه موږ او تاسې بیا هم ور اضافه کوو تر څو هغه درجه لرونکې خط ته دې ځان ورسوي. تقریبا درجه لرونکي خط ته خپل ځان ورسوي. بیرته وروسته موږ او تاسې ګورئ کیپ ځینې رایسته کوو. کیپ چې مو کله ځینې رایسته کوي د کیپ څخه وروسته بیا موږ او تاسې د ده سر ورتړو او بالاخره سره ښوروو یې. کله چې مو سره وښوروله داسې 2-3 وارې سره ښورو چې تر څو هغه پاته سوډیم هایدروکساید په دغه محلول کې نور هم حل سي. چې کله مو سره وښوروله خلاص نو دغه ته بیا موږ او تاسې وایي چې دا په حقیقت کې یو مولره محلول د سوډیم هایدروکساید ده راته جوړ سو. یعنی په مجموع کې که په لاندې ډول سره وایو پایله دا سول چې موږ او تاسې د سوډیم هایدروکساید یو مولره محلول موږ جوړ کړي. کله چې د سوډیم هایدروکساید یو مولره محلول جوړوو نو د سوډیم هایدروکساید 4 ګرامه ګوري سوډیم هایدروکساید مو راواخیستئ په 1 لیټر اوبو کې مو حل کړئ. د 1 لیټر د اوبو د حل کېدو په نتیجه کې یو مولره محلول ورڅخه لاسته راغلی او جوړ مو کړئ چې دغه ته موږ او تاسې یو مولره محلول وایو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو دغه وه د یو مولره محلول د پیژندنې لپاره یو تجربه مو ترسره کړله. تر بلې داسې یو تجربې پوره چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم پر الله تعالی مو سپارم ښې چارې او د ژوند په چارو کې د لا بریا په هیله.